حکومت د تور لیست په اړه د امریکا نوی دریځ د دوحې له تړون سرغړونه ده. وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په تور لیست کې دی او دوی ته د نظامی هدف حیثیت لري، د افغانستان حکومت په غبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې پارونکي دي او د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده مداخله ده. د افغانستان د اسلامي امارت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې ګواکې د اسلامي امارت په کابینه کې ځینې مشران یا د حقانی صاحب رحمه الله کورنۍ د امریکا په تور لیستونو کې دي او دا چې د دوی هدف د اسلامي امارت دغه دریځ د دوحې د تړون څخه ښکاره سرغړونه بولي چې نه د امریکا او نه هم د افغانستان په ګټه ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلی چې سراج الدین حقانی او د هغه کورنۍ کوم ځانګړی تشکیل نه دی بلکې د اسلامي امارت برخه دي چې باید د دوحې تړون په اساس چلند ورسره وشي وایي او نومونه یې له تور لیست څخه ایستل شوي وای. اسلامي امارت ټینګار کړی چې دا ډول دریځونه د امریکا او افغانستان په ګټه نه دي او باید په ډیپلوماتیکه راشه درشه بدل شي. دا چې امریکا یا نور هیوادونه د افغانستان په داخلي چارو کې پارونکي نظرونه څرګندوي او د مداخلو هڅه کوي، اسلامي امارت دا دریځ په کلکو ټکو ردوي. د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د تیر ناکامو تجربو تکرار او د امریکا په زیان دریځ دی. غوښتنه مو دا ده چې هر څه ژر دغه ډول ناسم دریځ په ډیپلوماتیکه راشه درشه بدل شي. د حکومت تازه دریځ داسې مهال دی چې تیره ورځ د امریکا دفاع وزیر وویل چې سراج الدین حقانی اوس هم د دوی په تور لیست کې دی او امریکایي امنیتي ادارو ته یو نظامی هدف دی. تر دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د افغان حکومت کابینې ته په غبرګون کې ویلي و چې دوی د کابینې د یو شمېر غړو د سابقې په اړه اندېښنې لري. یاد دې وي چې د افغانستان اسلامي امارت وړمه ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د خپل نوي حکومت کابینه اعلان کړه او سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. د سراج الدین حقانی ترڅنګ د نوي حکومت د کابینې یو شمېر نور غړي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي او امریکا یې په نیولو او وژلو جایزې هم اعلان کړې وې.